السلام علیکم درنو زده کوونکو خدای دې وکړي چې روغ جوړ اوسئ خوشحاله اوسئ که څرنګه چې موږ د تېر درس زموږ د ضرب وملیو نو نن موږ چې دی درس چې دی د مسلسل حساب سره وملی چې په تقسیم کې دی راځو نن زموږ چې دی تقسیم عملیه تقسیم تعریفو بیا د هغې نه چې دی تقسیم عملیه کې سوالونه حل زده کوونکو تقسیم چې دی خپله په لغت کې ویشلو ته وایي او په اصطلاح کې چې دی د یو شي په څو مساوي برخو ویشلو ته چې دی تقسیم وایي راځو د تقسیم د عملیې اجزاو ته مثلا ګورئ اته تقسیم پر څلور صحیح ده د دوه په څلورو کې څو کېږي اته کېږي منفي صفر پاتې شو نو دلته ګورئ شابه دې ته چې دی دا هر یو چې دی خپل نوم لري چې دوی ټولو ته چې دی د تقسیم شوي اجزا وایي دغه خپله چې دی مقسوم نه دا چې دی مقسوم علیه دې ته وایي خارج قسمت خارج قسمت زموږ چې دی د عدد د خپله د تقسیم چې دی حاصل دی او دغه ته چې دی ځینې وخت زده کوونکو چې دی بعضې عددونه پوره نه تقسیمېږي نو باقي مانده موږ سره راځي هغې ته بیا وایي باقي مانده دغه ټول چې دی زموږ چې دی د تقسیم عملیه ده نو راځو چې دی زده کوونکو د تقسیم کې یو سوال حلو د تقسیم سوال حلولو باندې چې دی تاسو پوه کوم چې څنګه موږ د تقسیم حلو راځو ګرانو زده کوونکو یو د تقسیم سوال لیکو ګورئ ګرانو زده کوونکو د تقسیم سوال اصول دا دی که چیرې دلته مقسوم علیه کې چې دی یو رقمي عدد وي نو د مقسوم یو د چپ طرف نه چې دی یو رقمي عدد ورته ګورئ ګرانو که چیرې دغه عدد په لومړي سر کې چې دی دې نه چې دی کوچنی وي نو دا بل عدد هم ورسره که چیرې کوچنی وي نو تقسیمه ورباندې ګورئ ګرانو زده کوونکو دا نهه چې دی د پنځو نه زیات دی نو ګورئ شمس د دې ضربارې تر هغه پورې وایو چې دغه نهه پوره کړي یا د نهو څخه شي کم شي خو د نهو نه پورته نه شي ګورئ شمس یو پنځه پنځه دوه پنځه لس کېږي نو دلته که چیرې مونږ دوه ورکړو لس کېږي نو دلته زموږ چې دی نهه دی نو زموږ چې یو پنځه کې پنځه بیا دغلته چې دی د تفریق عملیه کېږي یعنې پاسنی عدد نه چې دی دا څه کېږي منفي کېږي تفریق کېږي نو نهه نه چې پنځه لاړ شي څو پاتې کېږي څلور پاتې کېږي څلور پاتې شو دغه دویم رقم ورته څه کوو راښکته کوو دا څه شو درې څلوېښت ګورئ ګرانو زده کوونکو بیا چې دی د دې پنځو ضرب زبانې وایو تر هغه پورې چې دغه درې څلوېښت یې پوره کړي خو د درې څلوېښت نه چې دی زیات نه شي که چیرې زیات شي نو هغه عدد نه وهو کوم عدد چې د درې څلوېښت نه کم راتلو هماغه عدد ګورئ که چیرې موږ د دې ضرب زبانې ووهو عدد پنځه په اتو کې چې دی څلوېښت کېږي او نهه په پنځو کې چې دی پنځه څلوېښت ګورئ شاګرد دلته نهه پنځه کې پنځه څلوېښت راځي دې نه چې دی زیاتېږي نو موږ چې اته وهو اته په پنځو کې څو کېږي اته په پنځو کې څلوېښت بیا هم چې دی دلته تفریق عملیه اجرا کوو دېرش درېیو نه چې صفر لاړ شي څو پاتې کېږي چې درې څلور موږ سره ختم شو راځو دغه بل عدد څه کوو راښکته کوو دا په دې تقسیمېږي بل عدد ورته څه کوو راښکته کوو اوس چې دی بیا د پنځو ضرب زبانې تر هغه پورې وایو ګرانو زده کوونکو چې دغه څلور دېرش پوره کړي که څلور دېرش پوره نه کړي نو د څلور دېرش نه باید د څه شي کم شي ګورئ که چیرې موږ د ضرب زبانې ووایو شپږ په پنځو کې څو کېږي دېرش کېږي شپږ پنځه دېرش اووه په پنځو کې پنځه دېرش کېږي ګورئ دلته زده کوونکو اووه په پنځو کې پنځه دېرش د څلور دېرش نه چې دی څه راځي زیات راځي نو موږ چې شپږ ووهو شپږ پنځو کې څو کېږي دېرش شپږ په پنځو کې دېرش بیا هم منفي کوو د څلور چې د صفر نه لاړ شي بېرته هماغه څلور درېیو نه چې درې لاړ شي ختم دا عدد ختم شو راځو پنځه راښکته کوو
بیا هم د 50,000 زبانې تر هغه پورې وو چې دغه زموږ 45 چیرته پوره کړي. که چیرې 45 پوره نه کړي نو که زیاتېږي ورته باندې هغه عدد نه لیکو، لاندې بل عدد یې لیکو. ګورئ شاید چې 50 کې 40 کې نو 9 کې 45 پلس 50 کې 50 نو دلته 9 50 کې 45 پوره کوي نو حاضر دې شته چې موږ لس ورکړو. 9 50 کې څو کېږي 45 نو 9 وهو شاید چې 9 50 کې څو شو 45 نه چې 45 راشي زموږ دغه زموږ خارجي قسمت ته څه شو ځواب شو، یعنې دغه 9345 ته چې په 15 کسانو پوره تقسیم کې نو 1808 روپۍ هر یو ته چې دی رسېږي. دا زموږ د نن ورځې درس خدای دې وکړي چې درس باندې پوه شوي یاستئ. زموږ سوالونه پکې کار وکړئ، که چیرې څه پوښتنې پیدا کېږي نو کمنټس کوئ نو موږ تاسو ته چې دی ستاسو پوښتنې حلوو. بیا هم زموږ ویډیوګانې چې دی مخکې شیر کړئ او پیج که څوک زموږ چې دی یوټیوب چینل سبسکرایب کړي نه سبسکرایب یې کړئ. نو ښه وخت تاسو ته غواړم. خدای پامان. د لا نورو ښو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل افغان لمپ ټیک سبسکرایب کړئ.